نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بیمار شو او هغه بیماری چې رسول الله پکې وفات شو، د مؤمنانو مور بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وی نبی صلی الله علیه وسلم ما ته وویلې چې پلار ابوبکر ته دې ووایه چې خلکو ته جمع ورکي. وی زما پلار چې جمع ودروله، نبی صلی الله علیه وسلم د بیماری په حالت کې دوه صحابه کرامو باندې لاس اچولی و، په کور کې مونځ زړه نه غوښتو، په دوه صحابه کرامو یې لاس اچولی و. مور بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وی رسول الله دومره بیمارو چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل خپې نشوي اوچتولی، په صحابه کرامو یې زور راوړی او رسول الله خپل خپې ځان پسې راښکلي. وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو د راښکلو د وجې دا لکیرې په دې لاره کې ولیدلي. نبی صلی الله علیه وسلم په داسې بیماری کې جمع ته راوتې. دا به څومره بیماري چې یو انسان ځان پسې خپه نشي اوچتولی. جمع ته مې زړه نه کېږي، ولې طبیعت مې نه مني، بې سوری یم، په سر مې لږ شان بوج راغلی دی. که مؤمن مسلمان ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بیماری معلومه شي چې یو سړی خپې ځان پسې نشي اوچتولی او راښکاږي، هغه له په کور کې بغیر د جمع مونځ نه خوند نه ورکوي. که مؤمن مسلمان ته د دې واقعي او د دې نبی صلی الله علیه وسلم د عمل په باره کې پته ولګي، هېڅکله به دا د مونځ نه شاته پاتې نشي. چې زما او ستا خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په څومره سخت حالت کې جمع ته راوتې، دا به څومره لازمي امري چې نبی صلی الله علیه وسلم خپې راښکاږي را روان دی ورته. سره د دې چې په بیماری کې په کور کې مونځ جایز دی، خو چې بیماری او که نه موږ او تاسو د ځان نه بیماري جوړه کړي چې یاره په سر مې لږ شانتې بوج دی، دا عذر نه دی. طبیعت مې خراب دی، دا عذر نه دی. د نبی صلی الله علیه وسلم د دې بیماری نه به سخته بیماری چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم اخرنی د جمع منځو، د دې نه پس بیا صحابه کرامو ته نبی راونه وتل چې په جمع سره منځ وکړي. په هغه مرض الوفات کې رسول الله د جمع اهتمام کوي چې جمع دې ولاړې، زه دې په کور کې ناست یم، ما له زما فطرت د دې اجازت نه راکوي، په بیماری کې راووت.